إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زمانگا د بیان عنوان دے دا زمانگا رب دے. دا عنوان با کدیش ناشنائی دا زمانگا رب دے. دا زمانگا رب تعظیم دے، دے طاقت دے، دے قدرت دے. زرد پا اللہ بانی قسم خورم چې دا موضوع پرون زما په دماغ کې راغلی و چې زه به په دې موضوع باندې خبرې کوم. بیا زه د دې موضوع دپاره نقاط جمع کوم. د هر عالم هر داعي نقاط جمع کوي چې دا اهم نقاط دي، په دې باندې به خبره کوي. کله نه چې ما دا نقاط جمع کول شروع کړي دي او دې موضوع ته زه په اول ډېر سخت خوشحاله وم، خو پتہ نشي एकदम دا جبه می درنه شوې ده او بس یو دغون ته کې په انسان باندې وشي، دا رعب اونته کې په انسان باندې راشي. زه ته په الله باندې قسم خورم او زما دا حالت د پرون د شپې نه، پرون د شپې نه وخت زه کېناستم ما د نقاط جمع کول. دا وخت نه بس سوچ کې شم چې لکه رب العالمین مبارک به سوی ته انسان خو نه دی چې دا مبارک خبرې وکړم، پیغمبر نه چې دا مبارک خبرې وکړم، صحابي نه چې دا مبارک خبرې وکړم، یو عالم نه چې دا مبارک خبرې وکړم. رب العالمین دی. والله چې زه د هغه وخت نه د اوسه پورې اوس هم زما طبیعت یو بس یو رعب دی، لکه زه چې اول پیر بیان کو. الحمدلله په دې بیانونو کې په دې کې څه نه څه تجربه زموږ شته، خو نن ماته داسې ښکاري لکه زه چې اول پیر بیان کوم. دا صرف د دې راسه چې د الله سبحانه وتعالی د دې نوم یو رعب دی، صرف د هغه د دې نوم دومره زور دی، الله. نه دا رب زمونږ څه صفات لري، د ده څنګه طاقت دی، څنګه قدرت دی، د دې د پیژنګلو دپاره زه به صرف محض اشارې کوم بعض خبرو ته، او دا د نه منلو خبره ده چې یو سړی به د الله ټول صفات او د هغه داسې تعریف وکړي لکه څنګه چې پکار دی. الله سبحانه وتعالی چې ځان څومره پیژني دومره یې څوک نه پیژني. بیا هغه چې څومره ځان پیژني نو د هغې نه یې څه نه څه موږ ته ښوولي دي، څومره چې زموږ عقل پې کار کوي. د هغه دومره عظمت دی چې هغه ټولې ګوره موږ ته نه دی بیان کړی، که هغه ټولې بیان کړی زموږ د عقل زموږ د بدن دغې طاقت نه لري. الله سبحانه وتعالی موږ ته په دې خپل کتاب کې د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې بعض صفات، بعض نومونه، بعض کارونه، بعض خبرې موږ ته ښوولي دي چې د انسانانو ته پته ولګي چې د دوی رب څومره عظیم رب دی. نور د الله پوره عظمت، د هغه پوره صفات، پوره نومونه، د هغه پوره مقام، د هغه پوره قدر، دا څوک پیژني؟ یو الله سبحانه وتعالی پیژني. دومره عظیم رب دی. د دې رب مبارک کې به نن لږې خبرې وکړو. او زه دا وایم چې کوم سړی خپل رب نه پیژني نو آخر دې څه پیژني؟ چې کوم سړی خپل رب نه پیژني آخر دې څه پیژني؟ چې یو سړی رب ونه پیژندو
د ده مبارک ما ته دا مو چې دا ډاکټر دی په تندر دی ورګي چې ډاکټري چې خپل رب نه پیژني د ده مبارک ما ته دا مو چې دا انجینیر دی د ده مبارک ما ته دا مو چې دا مالدار دی د ده مبارک ما ته دا مو چې د خان دی او ملک دی چې سړی خپل رب نه پیژني دی خو زناور دی د دې سره سدي دا زناور خپل رب پیژني زناور نه سروي دوی خپل رب پیژني ان شاء الله خبر به راشي مخکې د اوچت علم دی خپل رب پیژنده او چې د چانه دا حقیقت او دا علم پاتې شو نو د دنه هر څه پاتې شو او چې کله دی الله پیژندو او بیا دې دغه امر پیژندو نه دغه د پر بتزان بیا خوري کې خداغه په خبره به عمل کې ولی ځکه چې تعالی اچھا چې امر کړی دغه پیژني اوس مونږه يهودي راشي یا نصراني راشي او د کتاب راوړي زموږ د قران راوړي او دا وی هیڅ اثر پې نه کوي خو چې کله مؤمن راشي موحد راشي او دا کتاب وی نو باغ باندې غونه ذکر شي او یو بل قسم حالات پر راشي ولي ځکه چې هغه ته پته ده چې دا امر چې څوک کوي د رب العالمین دی او دې بل ته پته نشته چې دا څوک دی چې کله ته خپل رب وپیژندو او بیا دې دا امر وپیژندو چې هغه دې څه وی وکي او وی چې دې دا کار مکوي نه ته بیا خپل رب دې صحیح پیژندلې نه بیا به ته پاږي کې ځان خاوري کې خو په شرط د دې کې ته خپل رب پیژندلې بهر مثال کې بورډ ولګي ولله المثل الاعلى دا خو مخلوقات خبره که بهر پر دیوال باندې بورډ ولګي چې په دې لار باندې به څوک نه تیریږي د پیلر بډې خلک تیریږي مړه درکو دا د پلان روډ دیس چې به روډ دې څوک نه تیریږي زبې لګیاوي به بل یو کس راغی هغه دا وی چې د ملک باچا وی چې په دې لار به څوک نه تیریږي نیسو په تیر نشي ولی ځکه چې هغه امیر و پیژندو چې امر کړی دی یوسف ورته خپل رب نه پیژندلې دا غي ورته دغه په احکام باندې صحیح عمل نشي کولای دا غي ورته دغه د مخالفت نظر صحیح نشي ساتلې او ځکه دا خبره ویل کیږي وې دې ته مګوره چې دا ګناه وړه ده او غټه ده بلکې دې ته ګوره د څومره عظیم ذات نافرمانی کوي د کوس وړه غونته کې ګناه ده معمولی وړه ګناه یو مؤمن نه کوي ولې نه کوي دا وړه ګناه ده هغه ګناه پرې ده وړه ده که غټه ده خو چا چې راته ویلي چې مې کو هغه ډېر غټ دی او یو مثال دی چې دا غټ ګناونه کوي وړه خو پرې ده هغه ګناونه چې هغه بالکل انسان د اسلام نه خارج کوي هغه هم کوي ولې ځکه چې د پته نشتی هغه څوک دی نه پیژني چې ویلي چې دا ګناه مکوي دا یو خبره ځان سره یاد ساتئ ملائکه د خپل رب پیژندلې کوم چې الله سبحانه وتعالى سره دي نو داغه په باره کې درځي چې هغه د خپل رب تعظیم کوي پاکي وي داغه په عبادت باندې ستړي کیږي نه الله سبحانه وتعالى په قران کې سي ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون او څوک چې د الله سره دي کوم ملائکه چې د الله سره خوا کوي هغه د الله په عبادتونو باندې نستړي کیږي يسبحون الليل والنهار لا يفترون سحر ما خام هغه د الله سبحانه وتعالى پاکي وي واستړي کیږي نه سوال ولې نستړي کیږي ها ځکه چې الله یې پیژندلې دی زب بندګي ستړي شم ته ستړي شي موږ نه پیژندلې الله او کوم پیژندلې موږ به دا ویلم نه چې ستړي شو هم پیژندلې ملائکه پیژندلې دغه حال بلکې دې ته وګوره الله سبحانه وتعالى په خپل وی بل عباد مکرمون دا زما ډیر اوچت بندگان دي دې ملائکه بارک الله صفته ولکړه لا يسبقونه بالقول دوی الله نه مخکې کی وهم بامره يعملون او الله چې سوي دوی په عمل کې دا صفته رسول کوي دول الله سبحانه وتعالى کی خو الله دغه خلکو بارک سوي وهم من خشيته مشفقون او بیا الله دوی زمانه ډیر زیات یری دومره صفته الله سبحانه وتعالى کړي د دې صفت چې دوی حقدار دي پوه دي د الله نه ډیر یری
الله پیژندل. څومره چې خپل رب پیژنې دومره به تیری، څومره چې خپل رب پیژنې دومره به قدر کې، څومره چې خپل رب پیژنې دومره به هغه ته نږدې کېدو کوشش کې، او چې څومره نه پیژنې دومره به لرې. والعیاذ بالله. او چې یو سړی د الله نه لرې شو نو دا څه شی شو؟ چې یو سړی د خپل خالق نه لرې شو دې څه پاتې شو؟ تاسو څه ښکاري دی؟ د دې څه قدر او قیمت شته؟ د هیڅ شی نه دی، هیڅ شی نه دی. دا دومره اوچت مقام چې ستا دی ګوره دا صرف په دې دی او صرف په دې به جوړېږي چې ته د خپل رب ته نږدې شې او دی وپېژنې. او چې هغه ته نږدې نه شو هغه دې ونه پېژنو نو به ته هېڅ هم نه ګورې. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو خبره کوي، وایي د انسان کمال په دې کې دی چې الله وپېژني. ولې کمال ولې په دې کې دی؟ وایي ځکه چې د هغې پورې د کمال درجې ته نشي رسېدی چې څو پورې د الله سره مینه نه یې کړي، محبت یې نه یې کړی، او د الله سره د محبت د هغه وخته پورې نشي کولی چې څو پورې پېژندلی نه یې پوره. نو چې کله دې وپېژندو نو ته به سره محبت کې د هغه هره خبره به منې، کمی خبرې نه چې منع کړې د هغې نه به لرې، نو ته به د کمال درجې ته ورسې، اوچت بنده به دنه جوړ شي، د الله په ملګرو کې به شي. وی ثم فی الاخرة، او بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه څه وایي؟ وی په دنیا کې خو دا اوچت بنده د خپل ژوند تیر کړي په دې کې چې د الله سبحانه وتعالی سره محبت کوي، او په آخره کې بیا ویني چې بیا خونه لري د الله سبحانه وتعالی د لیدو نه. دواړه طرفونو ته وګوره، په اوله کې د ژوند تیر کړي په دې طریقه باندې مینه محبت د رب العالمین سره، په آخره کې د هغې ثمره رب العالمین ته به ګوري. او دا ګوره وړه خبره نه، رب العالمین ته کته. مخکې تاسو وایي څو خبرې روانې چې که تاسو واورئ که نه، او دا زه چې کومې خبرې کوم دا د الله سبحانه وتعالی په صفاتو کې د هغه په قدرت کې ذره برابر هم نه دي. ګورئ زه چې کومې خبرې کوم ذرې برابر خبرې هم دا نه دي. ګورئ خاص یو څو خبرې هم په تادې کې را جمع کړي دي چې اشاره کوو دې ته چې ای مسلمانه زړه ژوندی که خپل رب وپېژنه. او که څوک زموږ نه تپوس کوي چې ستاسو رب، نو موږ وایو دا زموږ رب دی. امام ابن القیم رحمه الله وایي که ته دا غواړې چې ژوند دې ښکلی او ژوند دې خوشحاله او فرح او سرور د باندې همیشه وي، نو الله سبحانه وتعالی وپېژنه، او د الله سره د میلاوېدو شوق په زړه کې ساته. زه تاسو ته تپوس کوم او جواب به خپل ځان به خپله ورکوئ، ستا په زړه کې د الله سره میلاوېدو شوق شته او که نه؟ مؤمن مرګ ته ګوره په دې عقله خوشحاله چې زه به ملاقات له چا سره کوم؟ زه به د رب العالمین سره کوم. ولې دې ملاقات ته دومره خوشحاله؟ ځکه چې پېژني. ولله المثل الاعلى. وکه ته اوس ما ته وایي چې پلاني پسې ځو، زه به تا نه چې پلاني پسې څه کوې، بیا به چېرته لاړ شو، زه مشغول یم، خوب راغلی، ستړی یم، او خپل خوب به وکړم، ډوډۍ به وخورم. تا راته به ووایي نه اچھا پسې ځو، هغه ډېر غټ عالم دی. ګورې کوم عالم دی؟ هغه پلانې عالم دی، د سعودي عرب مشهور عالم، یا د پاکستان یا د بل ملک. هغه پلانې زه چې ځو بیا نه ماله خوب راځي، بیا نه ستړی یم، نه مې ډوډۍ ته زړه کېږي. ولې؟ ځکه چې چا سره چې میلاوېږم هغه مې وپېژندو چې دا پلانې دی. چې ته څومره خپل رب پېژنې دومره به ستا په زړه کې شوق وي د هغه سره د میلاوېدو چې د هغه سره میلاو شي. نو دا امام ابن القیم رحمه الله دا خبره کوي چې که ته ژوند خوشحاله غواړې نو الله وپېژنه، هغه سره د میلاوېدو شوق په زړه کې ساته. او وایي که الله دې ونه پېژندو نو په ژوند کې به دې ټول غمونه، سوچونه، فکرونه، مصیبتونه دا ټول به پکې دننه وي. ښه الله سبحانه وتعالی د پېژندو دپاره دوه دروازې دي. په دې دوه دروازو باندې چې ته ننوځې نو الله سبحانه وتعالی به وپېژني. اولنۍ دروازه ده التدبر في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې سوچ کول. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی خپل ځان مبارک ډېرې خبرې کړي، په دې کې چې ته سوچ وکړې نو الله به وپېژني. دا یو دروازه ده. او زه راځم هغه بعض آیتونو له بعض نښو له خدا سي تا ته په اختصار سره هغه دوه طریقې ښیم. دویمه طریقه ده النظر في مخلوقات الله. د الله سبحانه وتعالی په مخلوقاتو کې نظر چورلول. اسی دې نه دې چورلې هر مخلوق سره به ودرېږي، سوچ بکې، نو ته ته الله سبحانه وتعالی عظمت ښکارې شي.
په دې دوه طریقو کې موږ د الله سبحانه وتعالی عظمت، وحدانیت، ربوبیت، الوهیت دغه نمونه صفاتونه د هر څه موږ ته به دې کې ملوي. او کله الله سبحانه وتعالی په کتاب کې سوچ کو نو شرطین د تداوی ما ته د قران به ته اوچت کې ځان سره به دی ویسي د اسمانونو کې به دی وګرځي، بیا به د شرطاو کې په دې ځمکه به دی وګرځي او یو وګت چکر بدل درکې. خو په شرط د دې چې د قران کې سوچ کې چې د قران کې سوچ کو د قران به ته د ځان سره ویسي د وګت چکر بدل باندې ولګي، اسمانونو ته به دی وخیږي، بیا به نور مخلوقات وګرځي، یو خپل سفر او چکر به وېته. په دې قران کې چې کله تاسو سوچ کو دا به ته په یو وګت چکر باندې په یو خپل سفر به دی بوزي، ډېر خوندور سفر به، او په هغه کې به ته عجیب اسرار راښکار شي، پټي پټي خبرې، او د ځلنه به دا خبره غیر اختیاري وځي. الہ مع الله، آیا د الله سره بل الله شتي الله وي؟ په دې سفر کې چې ته ګرځې کنه بزړه کې به د الله د خبر راځي، د الله سره بل اله شتي؟ تعالى الله عما يشركون. الله پاتې دې خبره دي چې دا خوږی خبرې دا غدي د سفر ته وکي په قرآن کې دا سوچ وکي نسد زړه بدایت روزي. دا رحله دا سفر بل وګدي خو دومره د چې ډېر خوږ سفر به وي، ډېر خون به تعالی درکې. دا خو قرآن مبارک شي. دویمه دروازه موږ سوې د الله سبحانه وتعالی په مخلوقاتو کې سوچ کول. د الله سبحانه وتعالی د کائنات نه د دنیا د یو کتاب دی وای. زه دا کوم خبرو کوم چې دې ته وګوره، دې ته وګوره، دې ته وګوره، دې ته وګوره، دا یو کتاب دی وای. په قرآن کې خو به ته ماته دا وایي چې شیخ صاحب مال قرآن ویل نه راځي، خو دا کتاب هر چاله ویل ورځي. په قرآن کې به ته ماته دا وایي چې شیخ صاحب مال ترجمه نه راځي، خو د دې کتاب ترجمې ته ضرورت نشته. الله سبحانه وتعالی د کائنات نه هیڅ کلاو کتاب پروت دی، او الله وی ګوري پکې او مو پیژني. د دې کتاب مطالعه عامم کوي او عالم کوي او مالدار او غریب کوي، او که څوک په یو جونګړه کې اوسېږي هغه هم ګوري، او که څوک په قصر کې اوسېږي او په غټ غټو محلاتو کې اوسېږي هغه هم. نبی زه چې زو په دې رحله باندې او زه به د ځان سره لږ ساعت لوزم او ته به ویني دا په دې خبره ته زه قسم خورم، او قسم دې ته په دې خورم ځکه چې ما ته پته ده چې زما د رب په باره کې خبرې نو کېدی نشي چې دغه خبرې چاله خوند ورنه کي، او کېدی نشي چې دا خبرې په چا باندې اثر ونه کي. په لنډ سفر باندې بوزم یو څو منټوله چې ته ویني، ته معلوم شي او ته واورې چې ستا رب څوک دی، دغه څه صفات دي، دغه څومره قدرت او څومره طاقت دی. دا بدنونه به زموږ په دې باندې خوري شي، الله ته وایي چې الله ستا په صفت باندې موږ نه مړېږو، موږ نور څه وایو الله ستا په صفت کې موږ نور نه مړېږو، کله بدنونه په دې باندې خوري شي. یو پیر بعض علما را جمع شو او دې ټولو دا یو بل ته وایي چې راځي د الله سبحانه وتعالی په قدرت باندې په طاقت باندې به یو دلیل خایو. هر یو کس یو دلیل خو چې وګوري د پلاني مخلوق ته، وګوري د پلاني مخلوق ته، دا وګوري د الله په قدرت باندې دلیل له، دا وګوري د الله په طاقت باندې دلیل له، د الله په عظمت باندې دلیل له. دوی په منځ کې یو نیک انسان ناس او غریب او فقیر، نو دې کسانو ته دا وربن کې دې کسانو ته څه ته مو شو دلیل مونږ ته وخایا. ماذا لديك ايها الغريب؟ ناشنا کسا، ناشنا کس ناس غریب او فقیر، نو مالنا فقیر. نو دغه ځوان لکه غلی شو او د اسمان ته وکتو او د سترګې به کېدی شي تاو را تاو کړي او بیا هغو ته وکتو نو هغو ته څه وی وی د الله عظمت ښکاري په کوم ځای کې نه چې زه تاسو ته ښکاره کړم، د الله د قدرت دلیل په کوم ځای کې نشته چې زه تاسو ته بعضې کې وښیم. تاسو ولې زمانه تپوس کوئ؟ خو هر ځای کې د الله قدرت دی. کوم ځای ته چې ګورې د الله طاقت دی، ګوره کوم ځای ته چې ګورې د الله قدرت دی، د الله عظمت دی. نو زه به تاسو له په دې کې څه دلیل درکړم چې دې دلیل ته وګوره، دې مخلوق ته وګوره. دا یو عجیبه جواب هغه ورکړی. په قرآن او حدیثونو کې داسې ډېر
دلائل راغلي دي او دې ډېری خبرې راغلي دي چې دا غینه د الله سبحانه وتعالی عظمت راښکاره کی. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث ته وجاء حبر من الاحبار الى النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله بسید د يهودو په علماو کې یو عالم راغی فقال يا محمد، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته आवाज وکړو إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. موږ په خپل کتابونو کې دا خبره لیدلې چې الله سبحانه وتعالی به دا ټول اسمانونه په یو ګوته کې تاو کړي، والأرضين على إصبع او د ځمکې په یو بل ګوته کې، والشجر على إصبع او د ونې په یو ګوته کې، والماء والثرى على إصبع او د ځمکه خاوري او به دا الله سبحانه وتعالی په یو ګوته کې، وسائر الخلائق على إصبع او باقي چې څومره مخلوقات دي دا ټول په یو ګوته کې راتاو کی. فيقول نبي بداوي أنا الملك زباچاي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم دا د دې خبرې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خندا شو تر دې چې دا غاښونه ښکاره شو. دا د دې لپاره چې د دې خبرې تصدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو او به د قرآن نه یو آیت رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کو او آیت څه دی؟ وما قدر الله حق قدره. الله دې خلقو د الله دې قدر نه دی کړی لکه څنګه چې پکار دی. دا واضح دلیل دی چې رب العالمین چې ځان څومره پیژني دومره څوک نه پیژني. ځکه که خلکو داسې پیژندی څنګه چې پکارو نه بیا به ورله قدر هم کړی. وما قدر الله حق قدره. دا خبر الله په خپله کوي وی دې خلکو د الله داسې قدر ونه کړو لکه څنګه چې پکارو. ډېر عظیم رب د قدر یې پکارو. الله په خپله وی والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لازمکه په ټول د الله سبحانه وتعالی په قبضه کې او د اسمانونو به بلاس ندي چې چاپیره کړي. دا رب د قدر لایق نه دی چې دومره طاقتور ذات دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم يهزهن داسې به وړقوي هر څه به داسې وړقوي. انا الملك انا الملك زه باچا یم زه باچا یم. یو حدیث کې راځي الله به وایي چې شو هغه باچایان چې شو دنیا هغه غټې غټې خبرې کولې مالداره خلک ځمکو خاوندان د ځمکو مالکان هغه چې شو. دا یو حدیث دی زړه کې ځان سره ساته چې ستا رب دا دی دومره عظیم دی. دې انسان ته وګوره تکبر چې کوي په مخلوقاتو کې ګوره غټ مخلوق دا انسان دی او چت مخلوق په مخلوقاتو کې دا انسان دی. خدای انسان به ته هیڅ ښکاره نشي چې کله ته خپل رب دا آیت ووایې سوی الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. انسانان چې تاسو غټ ښکاري که نه دا ګوره هیڅ نه دي د دې نه غټ مخلوقات پیدا کړي دي. ځمکه اسمانونو ته وګورئ الله وایي دا ستا رب دی. والله سوی ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ډېر خلکو ته دې خبرو پته نشته. ډېر خلک د خپل رب نه پیژني. ډېر خلک د دنیا سره مینه کوي یا که دیندار نه هغه دینداري هم څه داسې دینداري چې دی به په دې دین کې په یو عمل باندې میني او هغې له به یې زور ورکړی او کوم چې د دین بنیاد دی توحید الله پیژندل د هغې نه به دی لري. دې ته وګورئ چې الله سبحانه وتعالی د ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي په څو ورځو کې؟ په شپږو ورځو کې. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. الله أكبر. په شپږو ورځو کې زمونږ رب اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي او بیا یو خوږه خبرې مخکې کوي وما مسنا من لغوب. او ستړی شوی پې نه یم ګوره وایي څه عظمت دی د الله.
طاقت دی، عجیبه طاقت دی، عجیبه قدرت دی. په شپږو ورځو کې ځمکې او اسمانونه ټول پیدا کول او بیا وایي ستړی پیدا یم وګورئ. دا ستا رب دی. په دې سلفو کې د چا نه چا تپوس وکړو وی د الله د عظمت مبارک راته څه ووایه که نه. هغه ورته دا خو ته ډېره داسې مسلې تپوس وکړو چې دې جواب خو ډېر اوږد دی او موږ د الله عظمت پوره کوم ځای کې بیانولی شو. خو زه به ته یو خبره وکړم. وایي ته د هغه چا په باره کې څه وایې چې د هغه په دې بندګانو کې یو بنده دی او د هغه نوم دی جبریل او د هغه 600 وزرې دي او په دې 600 وزرو کې چې 2 وزرې دي چې خوري کې نو ټوله دنیا پې پټوي. دا څنګه جواب دی؟ وایي د هغه رب عظمت په باره کې ته څه وایې چې د هغه ډېر شی مخلوقات دي او په دې ډېر شی مخلوقاتو کې یو مخلوق یو بنده جبریل علیه السلام د هغه 600 وزرې په دې 600 کې صرف 2 وزرې چې خوري کې نو د دنیا پې بالکل بندوي. مشرق او مغرب به ته نه ښکاري. دومره طاقتور ذات دی، دومره عظیم رب دی زمونږه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې به یو ذکر وي افغیر دین الله یبغون. ای دا خلق د الله د دین نه بل دین غواړي. وله اسلم من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها. او په اسمانونو کې چې څوک دی او په ځمکه کې چې څوک دی د ټولو غاړه یې ښودې د رب العالمین ته. نو په دې ځمکه کې ولې کافران نشته څه؟ نو بیا څنګه الله دا خبره کوي؟ د دې مطلب دا نه دی. د الله بندگی په 2 طریقو کېږي. یو په شوق سره په مینه محبت سره کوم چې مسلمانان کوي، یو که په مینه محبت او په شوق نه کوي خو الله یې پې کوي. طاقتور باچا دی. کافران دي، یهود او نصارا دي، دا ټول د الله د طاقت او د باچایي لاندې. په دوی کې یو غټ ساینسدان، یو غټ سړی چې مرګ پرې راشي منع کولی شي نشي. حق الله ته غاړه ایښودې ده. د دوی په دې ملکونو باندې چې کله طوفان او سیلاب او زلزله راشي منع کولی شي نشي. که د الله بندګي نه کوي خو الله به یې د باندې کوي. کوم زورور باچا دی. اوس کله مسلمانانو ویل چې موږ د الله منو، موږ الله ته غاړه ایښودو، کافران وایي چې نه. الله وایي نه. دومره عظیم رب دی. وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. الله وایي که خوښ او که بدې شي خو دی به زما د طاقت او زما د باچایي لاندې وي. که دا خبره خوښه ده او که دا خبره بدې شي. رب العالمین د خپل ځان مبارکې څه خوږه خبره کوي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله وی زمانه ګوره څوک تپوس نشي کولی چې دا کار ته ولې کوې. د ستا رب دی. پته غریبي راوستې ده، پته باندې مصیبتونه راولي، پته مسلې راوستې. دا تپوس مجال زموږ نشي چې موږ وکړو چې الله ولې دا کار کړی. الله وی تاسو نه به ګوره تپوس کومه زه، تاسو نه به د هرې خبرې تپوس کومه ولې مې داسې کړي او دا م ولې نه دي کړي. خو زمانه وی څوک تپوس نشي کولی. الله سبحانه وتعالی د هغه قوم خبره وکړه کوم قوم چې هغه اوښه حلاله کړې وه د صالح علیه السلام قوم. الله وی فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. الله وی د دوی د دې ګناه د لاسه ما په دوی باندې عذاب راوستو داسې بالکل دا کیله او د هر څه مو داسې برابر کړو، تباه او برباد مو کړو. د هغې نه به ډېره خوږه خبره زمونږ د عرب کوي څه وایي ولا یخاف عقباها. او د نتیجې نه ګوره نه یېرېږم چې ټول کلی ما تباه کړو، چې ټول کلی ما تباه کړو دا به څه کي. الله وایي نه نه دغې نه زه نه یېرېږم. د دې نه خو به هغه څوک یېرېږي چې کمزوری. رب العالمین ګورې د دې نه نه یېرېږي. او که موږ ختم کړي ټول په یو ځای باندې د دنیا بالکل ختمه کړي هم څه پروا یې نشته. ګورې حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي تاسو ټول به د قیامت په ورځ الله ته راجمع کېږئ، ټول د اول نه د اخره پورې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي او وایي الله به درته ګوري هم نه، څه پروا به هم نه وي. دې مخلوقاتو باندې به څومره غټ مصیبت وي. سره د پیغمبرانو
سره د نیکانو خلکو څومره غټ حل به جوړي 50,000 کاله به خلک ولاړي رسول سمو یو د الله به سره سفروا دی تم عظیم بچا دی ذکر سوی يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد الله وی که زه وغواړم تاسو ټول به ختم کوم یو نوی مخلوق هم پیدا کولی شم ګوره نوی مخلوق به صفا او مخکې سوی وما ذلك على الله بعزيز او دا کار ګوره ماته ګران نه دی خو یو مهلت ته ما ورکړی یو مهلت ما ورکړی ټایم مې ورکړی پیغمبران مې را لېږلي کتابونه مې نازل کړي او خلک لګیا دي او شیطان مې پرېښودی دی بس یو امتحان روان دی په دې میدان کې امتحان روان دی په دې دنیا کې یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے خلقو تاسو ټول غریبانان یې الله ته فقیران محتاج ذلیلا تاسو ټول الله ته دقه الله والله هو الغني الحميد او دا الله وی ستاسو ته بالکل ضرورت نشتی او دا موري الله وی ضرورت مې درته نشتی زماره ته وی ضرورت نشتی که زما بندگی کوي او کنه کوي نه مال پیدا کې نه مال نقصان کې خو دا خبرم ووري زما ګوره چاته ضرورت نشتی خو بیا هم خلک زما صفت کوي بس عظیم رب دی والله هو الغني الحميد رسول الله حدیث کې سوی وی الله وی چې اې د آدم اولاده کته سو ټول دا ولنه د اخره پور ټول تقوا دار شي او نیکان شي زما بچی کی زیاتې نشي راوستي او که ټول بی دین شي ټول جهنميان شي زما بچی کی سو کمه نشي راوستي الله وی د آدم بچو تاسو ټول لغړوي ما د لباس تر کړه تاسو ټول وږي وي ما د خوراک در کړه دي تاسو ټول بیلاری وي الله ما د هدایت تر کړه اگر رب وي تاسو ټول غریبانان یې هغه قصه خو به تاوریدلی او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الله یې غسړې یاد کوي کوم چې بکیله باندې تیر شوی دا کیله دي ناس ټول ختم شوی او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته ویله دا به څنګه ژوند کې انکار نه کوي هغه تعجب چې الله ته متقطوري ته بدر بیر جوړه د تبشه کله د زمکه چې ختمه شوی فاماته الله 100 عام سل کال الله ودو ساتو ثم بعث بپاسو او ګور د خپل رب دی طاقت او قدرت ته سل کال ود ساتلې قال كم لبثت پوسی شو سمره وخت پروت قال يوما قال لبثت يوما او بعض يوم ورز وپدې کده ورز شي سو قال بل لبثت 100 عام سل کال پروت سل کال فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى او دي خوراک ته دې وګوره اقشن ګرم پروت دی ګوره الله اکبر سل کال یو خوراک پروت دی هغه بالکل ګرم دی خوراک لم يتسنى بمخکې دوسي وانظر الى حمارك او دي خرته دې وګوره وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس او صبر وي موږ ته د خلکو د پاره یو آیت ګرځو چې خلک دی بیا یادې وانظر الى العظام او دې اډوکو ته ګوره دې خر كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ګوره دې اډوکي څنګه جمع کیږي بیا به څنګه غوخه روانه فلما تبين له الله چې کلمه ترسخ کارک نو نور به بیا سو خداغه د خلینه دوته قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله يغوي جاو يقينا الله بهر سمانه طاقت لري او په قرآن کې قرائتي تاسو کې ډیرو ته دې مسلې پته نه خو کوم چې قرآن سره تعلق ساتي قاریان هغه ته دې پته ده په یو قرات کې دې سي راځي قال اعلم ان الله على كل شيء قدير
وی الله وتوي وی پوش ګور الله په هر څه باندې قادر دی. د دوه قراتونو کې دا فرق دی چې دا اول کې هغه وی ما ته پته ده، په دویم کې الله وتوي پوش وی دې خبر ځم پوک. قرآن کې مته سوال واقع موریدلی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراهيم خپل رب ته ویل، ابراهيم عليه السلام ویل ته د مړي څنګه راځوندې کی؟ قال ولم تؤمن، الله ته ویل ایمان نه لري. قال بلى یا لو ایمان ولكن ليطمئن قلبي، زموږ د ایمان خزيات شي. او چې مؤمنان دي سي ګوره د الله په کارونو کې سوچ کوي چې ایمانی خزيتي. الله دې سلور قال فخذ 4 من الطير، سلور مرغان روان فصرهن إليك، ټول سرونه کټکا، دغه ټول سرونه دې کټکا او به چکنی کا، د مرغان ټول چکنی کا او ګډ وړي کا او سرونه د ځان سره ونیسا او بیا دغه نس ای سلوري شي تقسیم کا او هر حصہ په یو غر باندې کېده. ثم ادعوهم بتواجه کوي ځه ابراهيم عليه السلام متواجه کوي راځي. ثم ادعوهن ياتينك سعيا، منډه به بشويره بشوس اجازه څنګه چلو کو رب العالمین طاقت ته ګوره چې دغه هر مرغه خپل سر له واپس راغی. او بیا ته الله سوي واعلم ان الله عزيز حكيم. او په دې خبره ګوره ویزان پوه کړه چې الله طاقت ور دی او ډېر حکمت والا دی. په دې ویزان پوه د الله سبحانه وتعالى په کوم مخلوقاتو کې چې سوچ کې هغه ډېری یو انسان لري زیته بوزي لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل. خو زه ورته یو څو خبرې را نقل کوم په کې سوچ وکړه. ته د شپې ودکې که نه ودکې بلکې زمونږ نیم ژوند په خوب کې وړي. تاسو د دې خوب کې سوچ کړی چې دا خوب الله څنګه شی پیدا کړی دی؟ وای نه سوچ دې کړی دغه زمونږ کمزورتیا ده. بیا وایي ماله عبادت خو نه راکوي، بیا وایي زما په زړه کې د الله هغه مینه نشته. ته به د خوب کې سوچ وکړې. زه به ته اشاره وکړم، نور دا اوږده موضوع ده. زمونږ ټول عمر په دې کې تیر شو. ستا ژوند ټول د 2 حصو نه جوړ شوی دی، ورځ او شپه. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله وی شپه مې دې لپاره پیدا کړې تاسو به آرام شئ، ورځ مې دې لپاره پیدا کړې چې ځان به رزق وګټئ. ها کله چې ته ویده شي نو ستا د جسم چې کم اندامونه دي ظاهري او یا هغه اندامونه چې کومو کې احساسي حس والی هغه ټول څه شي ټول کار پرېږدي، ټول کار پرېږدي تر دې چې د سترګه کار پرېږدي. نو کله داسې کار پرېږدي چې انسان پې دا سترګې سره بنده کړي. او بعض کسان ګوره داسې ودی چې سترګې کولاوي. نه دې څنګه ودی خدای داسې پروت دی لیټونو ته ګوري ودرې سترګې کار نه کوي، هسې کولاو ده. یو سړی به ما ته وایي چې شیخ صاحب نو په دې کې څه موږ ته څه دغه ښیې؟ په دې کې زه تا ته دا ښیم چې ستا ټول هغه اندامونه چې هغه احساس لري هغه ټول کار پرېږدي سوای ستا د غوږونو نه هغه کار کوي. څومره طاقتور ذات دی. په دې جسم کې داسې فرق کول او داسې طاقت یو اندام له خاص ورکول چې ته کار کوه ته کار مه کوه، ته ودرېږه ته مه ودرېږه، ته داسې کوه ته داسې مه کوه. دا د جسم د خپل ځان نه لګیا دی. یو رب دی، یو خالق دی، دا د هغه طاقت دی. نه ته چې وده پروت دی بلکل بېغمه وده پروت، دا غوږونه ستا کار کوي. څوک شروع کي ته راپاسي غوږ ستا کار کوي که نه؟ ډېر کسان وایي شور مه کوئ ماله به خوب نه راځي. نو ته خو وده شي، وایي وده شم خو بیا رانه خوب نه راځي. مطلب دا چې ستا غوږونه کار کوي. او که په قرآن کې سوچ وکړي مالک صاحب مخکې دا چې په قرآن کې چې انسان سوچ وکړي ډېرې خبرې ورته معلومېږي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا ویلي دي ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله. د الله د طاقت په نښو کې یو نښه دا ده چې تاسو د شپې ویده کېږئ او د ورځې تاسو ګرځئ او ځان له رزق ګټئ. په آخره کې الله څه وایي ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. ولې الله دې کې داسې ونه وایي چې ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون؟
لقوم یوقنون یسمعون وي خوب غوږ چې سوچ پکې کله وکړي ته چې وده شي ستا دا غوږونه کار کوي. سبحان الله. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. بیا درته دا ووایم او دې کې سوچ وکړه تا چې دوه کسان لیدلي چې یو ځای ودی لیدلي دي که نه ډېر به دې لیدلي چې دوه کسان بلکل یو ځای پراته وي دا یو باغونو کې ګرځي او خاندي را خاندي به دې خوب کې او وایي چې ته پانسېدې دا یو کله د غره نه ولیږي کله په اور کې سوځي کله چغې وایي کله څوک وایي دا څوک دی چې دا کار کوي دا کوم رب دی چې دوه کسان وده دي او یو شان وده دي او یو شان انسانان دي دی په یو ذکر لګیا دی هغه په بل ذکر لګیا دا زمونږ رب دی. ماشوم چې د مور په خېټه کې دي ته خو تاسو ډېر سوچ کړی د ده مبارک ته عجیبه خبره وکړم دا ماشوم چې مور یې خفه کېږي دی خفه کېږي په خېټه کې او چې مور یې خوشحالېږي دی خوشحالېږي دا کوم رب دی دا څوک دی چې داسې ساتي بلکې علماو د دې تجربه کړې ده ډاکټرانو چې کله دا مور کینی قرآن اوري یا درس اوري یا ورته څوک نصیحت کوي نو دا مور غلی ناستې غوږ یې ښودې دې خبرې ته دیم دننه بلکل غلی په دغه ټیم کې نه ډقېږي ځکه چې هغه وایي زما مور غلي ده دا دلته چا ښولې په دې خېټه کې دننه چا وله تعلیم ورکړی دی چا وله تربیت ورکړی دا دغه زمونږ د رب دی رب العالمین. دې ماشوم ته تاسو د سوچ کړی چې دله خوراک څوک ورکوي موږ چې کله دا ماشوم ساتو د بالغېدو پورې نو زمونږ بیخ بنیاد وباسي څومره م تنګ کي مزدوریانې وله کوو ملا ماته شي او د هغو مسلې نه ختمي او رب العالمین نه همیش د مور په خېټه کې ساتي خبر ته چې د جراج وله اورېدلې ده چېرته دې لیدلی چې ناجوړه شوې تبې نیولې ډاکټر له بوځي دنه الله ساتي او چې کله الله انسان له اختیار ورکړو چې صحیح ده ته ساته اوس نو انسان خو بیا ناقص دی کمزور دی نو بیا دغه هلي ده موږ چې دا ملکونه پرېښودي او په پردي ملک کې ناشي خو دغه بچو دپاره ناشي او رب العالمین نه همیشې په خېټه کې ساتي موږ ته خبر هم نه وي رزق ورته میلاویږي سالي او دنه دا جسم ټول جوړ شي دا یو رب دی. هذا خلق الله الله وی دا غسه دي چې ما پیدا کړی. فاروني ماذا خلق الذين من دونه نو دلانه لو چې سړي وي سي پیدا کړی ما ته وخایي کنه الله زه تاسو ته تاسو کوم دلانه لو چې څوک دي سي پیدا کړی وي خا یو شی به وخایي ځه یو شی ماته دي وخایي چې دا خالص انسان پیدا کړی دی وخایي یو شی دا کوم چې دی باباګانو ته پراته دي زه قمقلانو ته وګوره الله وي ماته څه وخایي کنه ته بابا ته پروت دی خو الله وي څه وخایي چې سي پیدا کړی دی هیڅ نشته. سبحان الله. بلکې ډاکټرانو دا تجربه کړې ده چې کله دا مور حرام کار کوي نه د هغې اثر په دې ماشوم باندې کېږي. دا څنګه په ده باندې د اثر وشي دلیل دی په دې باندې چې یو رب شتي که نه کومه ښځه چې سګرټ څکي د هغې اثر په چا کېږي په دې ماشوم باندې کېږي او کله چې دا مور لوګی راکاږي د سګرټ ته دا ماشوم په دې خېټه کې ټوپونه وهي مور ته یو قسم اشاره ورکوي میس که دا شیخانه دی زه دې هم تنګېږم دا څوک په دې خېټه کې دننه دا چا پوه کړی دی دغه الله دی زمونږ هغه رب د اسمانونو ته وګوره خلق السماوات بغیر عمد ترونها الله اکبر غټ مخلوق د اسمانونو دی ستنې ورته نشته بلکې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي الذي خلق 7 سماوات طباقا په یو بل پسې واسمانونه مې پیدا کړی به ډېره خوږه خبره کوي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت او د رحمان په دې پیدایش کې چې کوم پیدایش هغه کوي په دې کې وایي ته څه کمې زیاتې ښکاره نشي نبي موږ ته وایي فرجع البصر هل ترى من فطور نو د سترګې واړو د اسمان ته یو ځای کې موږ ته چا ور وښایي الله وایي الله اکبر چیلنج تحدي ټول انسانان د اسمان ته ګوري یو ځای کې دې بګې دغه ښکاره کیږي چول
بلکې بیا دې ته دام ویلي ثم رجع البصر کرتين، او بار بار د سترګې واړو یو پیر ماړه وځه کې دې شته په یو پیر کې دا و چې ما یو پیر کې ته پوره میونه کته الله بیا وګوره ځه بیا وګوره بیا وګوره بیا وګوره چې څومره دې ژوندۍ ګوره الله سوي ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله نتیجه به یو روزي سترګې به دې ستړي شي او ذلیل به راکوزي کې. چا مخلوق ته دا چا دې خپل پیدا کړی د اسمان رب العالمین دې دې زمکه ته وګوره د زمکه دا ګورو چې مخلوق ته د رب العالمین خو دې ته وګوره چې الله سبحانه وتعالى دا ودرولې دا وجعل فيها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. دې زمکه الله د غرونه میخونه والي او کدا نه یې د زمکه الله لګو خوځي کنه د دنیا په بل طرف باندې وړي. او یو کتاب دی علوم الارض القرآنيه باقي کې دا خبر را نقل لا چې د نن تقریبا 1500 کاله مخکې په چین کې یو زلزلہ راغلی و 8 سکندو لا سولا 8 سکندو لا او په هغه زلزلہ کې 4 لاک ډیر زره کسان مړو 4 لاک ډیر زره کسان په 8 سکند زلزلہ کې مړو. څوک دی کنه رب عظیم رب دی چې وې درې د هر څه پارام دي او چې 8 سکندې وړقې نو 4,30,000 کسان د په یو ځای باندې مړ شي. باقي کتاب کې دا خبره ده وې د نن تقریبا 300 کاله مخکې لشبونه په پرتګال کوم ملک چې دی الته یو خار دی لشبونه وته وي او الته د یو څو سکندو د پاره الله سبحانه وتعالى لازم کې دي سره قول ولګونته کې نه په هغه زلزلې کې شپږ لاکه کسان مړو یو څو سکندو د پاره ګوره دا سوچ نه کې چې منټ ګوره ک منټ وړو ورسه تبای شو د ستاسو رب طاقت ته چرته سوچ کړي په دې هوا کې د هوا د چې سوچ کړي الله سبحانه وتعالى یو عام نعمت د خلکو ور کړي ای سوچي کې دا خرڅې دي کله خاص خلکو چې د سره هوایی دی خلکو ته خرڅي په دې باندې وسومره خلکو یو بل وجلی لکه په اسمه کوي چې وجني په اسمه کوي خلکو سومره چلونه بلکې باز بګی دي سي ول عیاذ بالله او الله دې سي بغیرتوب نه مونږ ساتي وي پختنه هغه ته وي چې خزه پریدي خو زمکه نه پریدي د بغیرتوب د الله دې مونږ لري ساتي. ها کدا هوا الله سبحانه وتعالى دې سي باز خلکو لور کړي وي چې باز خلکو سره هواګانی ځان له تیری چې تاسو به ساله یو شی بل شي د څومره اوچت نعمت الله سبحانه وتعالى کړی. ها دې مرغانو تم کتلی دي کوترو ته دي چنچنو ته د په دې هوا باندې سړي په دې هوا باندې راټینګ دي هم دغه هوا سبحان الله الله تی عذابم جوړي او الله تی نعمتوم جوړي. دغه هوا چې کله په تا باندې لپاسه تور وریځ راشي نه دا هوا راشي او دا وریځ بوزي نه اله بیا دا غینه چې په تا باندې سره شي قطرې د وبو راشي د سوق کې الله کې هو الله یو رب العالمین کې دا طاقت د بل چا سره نشتی. په دې کې چې ته سوچ کړې په دې هوا کې ته سوچ کړې دا ګومان دي چې ته چې او ما سوچ کړې دا د ابو سره مو چې لا اله الا الله نشتی دی بعد حقدار شوی د الله نه او څنګه دلیل په څه چې نشتی د دلیل نه یې د دومره طاقت ور په دریاب کې چې ته سوچ کړې دریاب دی وبو دې کتري د زمکه درې شي چې دی د وبو دی ګوره ها یعنی په زمکه کې سلورم یې څه ده دا وچه ده او درې شي د وبو دی د زمکه ته وګوره دی غرونو ته وګوره دی ونو ته وګوره دی کیلو ته دی خارونو ته وګوره د ټول چې راجمه کینو د وبو درې شي جوړیږي او د دې یو یې شي جوړي او طبيعت دی وبو ده د طبيعت چې الله د وبو په دې وچه باندې اوچتي کړی دی ګوره او که رب العالمین امر نه او هغه نه ویل دی وبو ته چې مورځي په دې وچه باندې نزين چې دا وبو په باندې کړلې درې شي وبو دي یو یې څه وچه ده او چې دا وبو پیرالې پاتې بګی شي دا رب العالمین طاقت ته چې دا وبو راټینګ کړي او چې را پریدي کنه لک ساتله وسو کله مخ کې زموږ په علاقو کې چې سیلاب راغلی پوخانی پولونه او ګاډي غرونه هوټلې چې څوره مخ راغلي هغه بولي یو څو ورځې ګورې
تاسو چې الله سبحانه وتعالى د زمکې دی ټولي اوبو ته کوم چې درې حصې ده چې دې ته امر وکړي چې به دې وچه باندې ورشه سم خیال لې سکند بینه لګي د رب العالمین انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بلکې امام ابن القیم رحمه الله وی په دې دریاب کې داسې زناور دي کل جبال داسې مې پکې دي او دې زناور پکې دي کل جبال د غرونو په شان دي. او هغه واقعا نقل کړی ده چې سکسان یو ځای ورغلیو ناغو د دریاب دی خواته ورغلی نو په یو ځای کې هغه یو ځای ولیدو چې دارونه اوار زیاده په دې بکینو او دلته چې دې ځان له پخله مخلې مو کو دي شي موسم خپل دی هوا چلی نه هغه ته کیناستو او لرګي مرګي وروړو ووري ولګو چې ووري ولګو نه غلان دي چې سو هغه ولخي دغه زناورو ادو جی بناس او غل ناس وزناور او دوی بل پاسه کیناستو خپل سامان ټول کې خدای ور سره هغه وړه چې وړه نو دوی منډي کړي دې وبو کې دنه دي غړ زناور دی کله او تامرو کې نمو دې سخت کړي یونس علی السلام الله تعالی امر کړو کنه دې تیرک هغه به سورج دغه په خېټه کې پروت مې په خېټه کې انسان پروت او به دا الله طاقت ته وګوره چې دغه انسان د مې په خېټه کې ساتل لري هغه د مې په خېټه کې دنه پروت دی او د دنې نه आवाज وکړ الله ته الله وی تیری بډېری وی الله وی تیری په باندې یو خدای مې تیار ده بل د وبو تیار ده بل شپه ده بل وریزو تیار دا ټول تیری په باندې الله وی دا غزین هغه आवाज کو فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله تپاکي ظلم زمانه شوی دی او زه ظالمانو کې ندی ملائکه پر اسمان کې دوی چې څه کمزور غونډه کې आवाज راځي دا आवाज معلوم ښکاری خدای زینا معلومه چې کوم جن راځي دي زینا خو چې دا आवाज نه راغلی الله سبحانه وتعالى دې زما بندره یونس مې په خېټه کې پروت دی هغه आवाज کوي الله وی چې کله موږ ته आवाज وکړو د خپل عظیم رب ته ګورو کله چې موږ ته आवाज وکړو فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله موږ د غم نه راوښتو دغه شمږ مؤمنان د غمون نه راو بس نو چې ته د غم نه راوځي او پته باندې غمونه ډیر دي نو پوښي پتا کې سي چلې سره الله سبحانه سره به ته مضبوطه نه کسته دغه سره به ته مضبوطه د مسلې د هر څه بدله د هر څه بدله حل کی په دې دریاب کې کته سوچ کړئ الله سبحانه وتعالى دو دریابونه چې د یو د وببه خوګي د دې بل د بسې دي کې ومالګي دا وتروي دا دریابونه چې د یو بل سره ملاوي شي نو دا وب په یو بل کې دنه نزي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغين لو يبصر بلاوي نه ګوري لیدلی به تاسو هم خپل سترګو لیدلی دیسی وب چې د غیر رنگ سپین دی او دیسی وب چې هغه شین رنگ ته مایلی دا دغه شان یو ځای رواني خدای سپین وب دغه ودی رنگ چې دی ته نه ورزي او دغه ودی رنگ چې دی د سپینو ته نه راځي دا چا طاقت ته دا د رب العالمین طاقت ته دی میګي کوم چې ته سوچ کړی دی میګي ته کتلی میګي زموږ مخ کې شوړي وخت په کې شریک لکه به سوچو کې لکه ساته مړکوي مزر او لکه به سوچو کا دغه دومره عجایبات پراته دي چې صرف په دې کې سوچو کې ته د استاد رب او عظمت ښکارې شي دې څه کوي دغه یو کار دی چې په کوم ځای کې د خوراک ملو شي ناغیله نور مرګري راولي دې ته تاسو سوچ نه کړئ د انسانانو په شان نه چې سوالي جیب ته واچي په مسلمان باندې سخت یار شي د پیسې جره په الماری کې خو دې په بنک کې خو دې بس نشتی دا بس تا الله دې رحم کوي قرضو تبا کړو دا تبا کړو دا میګه زمونږ نه بده عقل غوړي خره دې چې سویني داریک لړ چې خپل کم چې دوی غسولې هغه ته ورشي ولته اعلان وکي وګورئ رزق پروت وزي جيزو ټول لاشي بیا ترتیب تم سوچ کړي زمون په شان نه ګوري او په دې میګو کې د یو میګي مجال نشتی چې په دې لړ کې واپس راوګرځي شرطین تاسو ماته دي چې میګي نشي خوې چې هغه په لړ کې رواني واپس راوګرځي که چا ماته خو زور انعام ورکو د په دې لړ کې سیده دي د چا دل الله تعلیم ورکړي د تعلیم دل چا ورکړي سکول ویلې دي
امریکا کې سبق ویلای کنه انجینری کړی دا دغه زموږ د انجینرانو نوم خري دغه زموږ د ډاکټرانو نوم خري د ترتیب ته وګور او بیا عجیب کار ته وګوره چې کله دا خوراک ویسي دنه دي سوړه کې کیږي نه دوی همیشه د خپل سوړه دي چې جوړي چې وبو ته نه نه راځي دا دوی طریقه ده د دې میګو خاص خو بیا هم کله کله دا وبدي شي په طرف باندې ورشي نو دغه ته چې دنه دا وبو ورشي نو دوی هغه رزق چې دغه لون شي نو دوی بیا وګورو د شرطینو د کینه چې د میګو سوړه ته معلومه او په ورل کینه وته نو ته به دوی ویني دروځینه خو چې کله نور ولګي نو دا ټول بر رواني او غریزه په بار تر وباسي او نور ته دې چې وځ شي دله دا عقل چا ور کړي کوم سکول کې سبق ویلې دا رب العالمین ستغ رب ور کړي د ستغ رب وته دا په دا خولې دا بلکې عجیب خبره الله اکبر د دوی مقبره ګوره ښه مقبره پاره کې دوی د خپل مړي خخې تاسو په یوځي کې دي سلوکا میګړي کنه یو درې سلور پکې مړ کو به وته ګوره لږ سات بعد دوی نه چیرته وړي د ویسي او سوړ ولا جوړ کی او الته واچي او به بل پاسه خاور راوچي دغه وړکه مخلوق بلکې دا هر څه پرې ده د خپل رب سره رابطه می ټول عجیب ده د الله سره رابطه سليمان عليه السلام واقعیت معلومه خلق بشرل وی باران نه کیږي چې استسقا او باران بدل نه وړ وځي سړي چې سوو سزي پورې لاړو واپس را روان شو خلکو ته وی ته واپس را روان شي ناغو ته ارجعوا فقد سقيتم بغيركم نور خلق لګي دواګانی کې تاسو لپاره وې دغه ټیم کې سليمان عليه السلام یو میګي وریدو چې دې الټه پروت ته د خپل لاسونو خپل چې تکړی دی الله ته یا الله موږ باران راوړو د دې ګناونو د لاسه زموږ نه باران مو محروم واه نو سليمان عليه السلام وی چې بس یې دا میګي ګور دومره عجیب مګنه د خپل رب سره رابطه ای نه دی خو زموږ نه مغوره دی زموږ خدي سره رابطه نه زموږ خدي سره رابطه نه څنګه چې د رابطه ښه شادو تم کتلی شادو خو په ټول زناورو کې دي چې لکه سره ته ډېر ګوري بخاری کې یو حدیث راځي عمرو بن میمون وی او د جاهلیت په وخت کې ډېر شي شادوګان راځي شوی زوړل ما نو دوی دوه کې نور دي چې یو نر دی او بل ماده ده یعنی خزو سره مذکر مؤنث یو مې چې دوی د دوه کې نور دي ګوره څه کوي دوی او د نور د ټول راځي شوی د ټوبونو چې وي دا چې ګوره څه چلوي زو ته ولاړ نو بیا دوی لکه شاته شو او کانی رواغ سو غدوانه وي شو ځکه چې زنا کړي و د دې شادو ته چا خولې دي هغه که څه د مفتیانو سره نه درسونه کوي کنه شیخ نه زده کړی دی دا رب العالمین خولې اس او دا ګورې داسې اشاره کوم ګورې دا ډېر اوږده موضوع ده اس تاسو کتلی اس څومره عجیب حیوان یو کس کتاب لیکلی ابو عبیده معمر بن المثنى او دا کتاب نوم دی کتاب الخیل اس او په هغې کې هغه یو روایت راوړی دی هغه د روایت نقل کوي راوي وایي چې ما یو پیر د اس یو بچی ولیدو چې هغه به د خپل مور باندې سورېدو نه دا مور دې اخوا شوه نه دی بیا ورغی خو دغه پیر له په دې سور شو چې څنګه به د مور باندې سور شو نه د مور بین پې ولګېد چې خو زما مور ده د مور سره دا ماشي چلو کو نو ما په خپل سترګو ولې چې د بهر تر وته دا غزینه او د دې دیوال سره ولاړ او ډېر خپه ولاړ او دا سری دا چې را کوز کړو حد درجه او خپل ذکرې وچیچو او گزارې کو ویشلو ماتې کو او هغه گزار کو دا ذکر گزار کې دا زه خراب کړو نو ګور په مور باندې و ختمه دا دې چا خولو نن سبا ولعیاذ بالله بعض انسانان ګور دي زناور هم بدتر شي دي شو واقعیت به ډېر راغلي د مور سره وی زنا کړی دا پلار وی د لور سره کړی دا خور رور وی اما کورځ کې په کشمیر کې خور رور واده کړي او مولوی سه بوله دغه تړلې دا نکاح وی چې دوی برازیل چې به له تړم وي دوی خدای زناور خدي
په دې هر څه کې که تاسو سوچ وکئ نو زه هم دقه وایم او تاسو هم دقه وایئ. د خولې نه به ستاسو دقه یو آیت راوځي او هغه څه دی ذلکم الله ربکم، دغه ستاسو هغه رب دی. دا صرف د هغه طاقت دی، نور هېڅوک دا نشي کولی. داسې ما اشاره وکړه نو دا خپل سترګې به کوزې کړي او ستړی به شي، دا ژبه به دې ودرېږي، په دې قلم کې به د هغه صحیح ختمه شي. او د دنیا چې څومره دریابونه که دا ټولې صحیح شي او د دې ونو نه پسې قلمونه جوړ کړم د خپل رب دا صفات به ختم نه کړي. دا خو موږ یو اشاره وکړه او بیا به هغې له راشو وما قدر الله حق قدره. د خلکو د الله داسې قدر نه یې کړی لکه څنګه چې پکار دی. وفي انفسکم افلا تبصرون، الله دې خپل ځان ته وګورئ که نه، لرې مه ګورئ. تا کې د الله څومره غټې نښې پرتې دي، په تا کې څومره غټې نښې دي. بیا دا انسان الله سبحانه وتعالی ما پیدا کړی دی من ضعف کمزور و، بیا مې لوی طاقت ورکړی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، وی بیا مې بوډا کو، بیا مې کمزوری کو، بیا مې محتاج کو. یا الله ولې؟ جواب یخلق ما یشاء، وی زمانه څوک تپوس نشي کولی، بس ما پیدا کو. دا دومره اوچت مخلوق د انسان چې کم دی دا څومره عجیبه دی او اخري نتیجې سره وځي خاورې شي. یوازې که دې کې تاسو سوچ وکړئ والله په الله ته قسم خورم خپل رب د عظمت په ستاسو په زړه کې ډېر زیات شي. ته ځان ته څومره غټ وې، او څومره غټ ارمانونه دي او څومره غټې خبرې ته کې تا نه به خاوره جوړي. دې کې لږ سوچ وکړه ځان له چې یوازې کېناستې که نه اوس کېدای شي ستا سوچ ورته لاړ نه شي، خو د شپې چې به کټ کې پرېوتې ځان ته به وګورې دې لاسونو ته داسې وګوره، ته چې به غټې خبرې کوو مزدوریانې پکې، دې خپلو ته به دې وګورې، دې بدن ته به دې وګورې او په شیشه کې ځان ته وګورې چې تا نه به آخر خاوره جوړي. کل من علیها فان، څه چې دی الله وایي د ځمکې به دې مخ باندې دا هر څه به ختمېږي. دا ډېره اوږده موضوع ده او نور پکې زه مخکې نه ځم، خو زه به په آخره کې یو څو اشعار تاسو ته ووایم، په هغې باندې به دا بیان ختم کړو. او دا اشعار ډېر قیمتي اشعار دي. زه به په عربۍ کې وایم او ترجمه به یې کوم، تفصیل یې نه شو کولی، خو صرف ځان سره یاد ساته. شاعر وایي لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. وإذا الله سبحانه وتعالى دا هغه په دې مخلوقاتو کې دا هغه په قدرت باندې غټې غټې نښې دي، او دا کمی چې پکې ته پیژنې دا پکې هغه ډېرې لږې دي. دا کمی چې ته پیژنې دا ډېرې لږې دي. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. شاعر وایي که دې خپل ځان ته وکتو نو په تا کې هم ډېر تعجب کې به لاړ شي، دا کمې نښې چې به ته په خپل ځان کې وینې، په خپل بدن کې به وینې، خو په شرط د دې لو ترى عيناك، که دا سترګې لږې کولاو کې او وګورې پکې. والکون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. الله أكبر. وإذا الله دا مخلوقات أو دا الدنيا دا دي أسرارنا أو دا دي نخونا دكا پرتدا وكو تفسير دي دا هاري خبري شروع نستړی بشي. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. دي طبيبنا تپوسوکا و اے طبيبا اے ډاکټرا ته د نور خلکو علاجونه کې خو نن ته چا نه جوړه کړی، تپوسو کوي ډاکټر نه جواب براشي، ته به جواب ملو شي چې هغه یو الله دی، هغه ډاکټر ګوره به خپل علاج نشي کولی. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون طب من عافاك. دغه مریض نم تپوسو کا چې روغ شو وروته بهر ته، او ډاکټرانو وایي د دې علاج نه کیږي، تپوس کو علاج دل چا وکړو، یو الله علاج وکړه. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. دا کوم چې روغ سړی چې راولېږي مړ شي مرض پې نه وي، شاعر وایي د ده نه هم تپوس کوئ چا مړ کړي دي چې روغ، ته خو روغ رمټ وې، بدن دې په زور کې ځوانۍ کې ته چا راواچولی؟ جواب الله سبحانه وتعالى. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. د کوم انسان چې سترګې روغي د ده نه تپوس وکړه وته خو دې ځمکې ته کتو نو دې کندې ته چا ولېږولې؟ دا خپله چا وښویوله؟
ستا خسترګي روغي الله به شاعر سوي بل سائل الاعمى خطا بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك به وي دې ورون نم ته پوسوکا سترګي چې کار نه کوي وای دا سوق ته دې په حفاظت کې ګرځي را ګرځي اگر روغ سترګو لګوري راولید او دې روغ روان دي ټول د رب العالمین کارونه دي قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك اما شوم چې د مور په خېټه کې ده دنه ته پوسو کې سوق نه ساتي من ذا الذي يرعاك وتسوق ساتي جواب يا رب العالمين قل للوليد بكى واجهش بالبكاء لدى الولاده من ذا الذي ابكاك کله چې ما شوم د مور د خېټې نه راوځي اولنې کار څه کوي څنګه وي په جړه کې وای د دې ما شوم ته پوسو کې چا په جړه کړی په دې ټینګه طاقت ته چا در کو د جړه وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك وکله چې تمار ویني او هغه د زهر راولي بهر ته په خپل خله باندې ته پوښتنه کوي ته دې زهرونه چا ډک کړي واسأله ته پوښتنه واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملو فاك وې دا ته پوښتنه کوي شاعر وې دا ته پوښتنه سره موکا اے مارا دته په دې خله کې ستاسو دومره زهر دي چې بل چا له ټک ورکې هغه مړ کېږي نه ته چا ژوندې ساتلې دا ته پوښتنه وې د دې مار نه وکا واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك او د دې غبین د دې مچونم ته پوښتنه کوي چې دا غبین څنګه راوځي تاسو نه او بیا وې د دې غبین نه ته پوښتنه کوي چې ته چا پاک کړي او چا دې سي خوب کړي به مخکې سوي بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من الذي صفاك دې پيونه ته پوښتنه کوي ته چې سکي وای د غشانو او د ویني د مزنه ته چا پاک راويسته دې پيونه ته پوښتنه کوي قل للهوى تحسه الايدي ويخفى عن عيون الناس من اخفاك دې هوا نه ته پوښتنه کوي په دې لاسونو باندې خلګي کنه شاعر وای په دې لاسونو باندې د هوا خلګي د هوا ته وای ته چا د خلکو نه پټه ساتلې ښکاری خو نه کنه موږ ته هوا خو موږ ته احساس کی تفوسیو کا قل للنبات يجف بعد تعهد ورعايه من بالجفاف رماك دې بوټي او دې ورینه ته پوښوکا چې څو وخت پورې خدای ډېر خولي تازه چا وچ کړو چا خراب کړو چا ختم کړو بوي وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك او په صحرا کې او په غرونو کې او په شړو کې الته وي ته بوټي ښکاري شي شاعر وي دې بوټي نه ته پوښتنه کې دلته څوک ساتي الته هغه بوټي ختميږي کوم انسان چې ساتي او دلته دې بوټي دي چې انسان په خوا کې نشي خو ته پوښتنه کوي څوک دې ساتي وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك دې سپومې نه مو چرته پوښتنه څوک ته دې سي ګرځي او پتا کې درنا چولې ده چې ته دې ټول دنیا نه رڼا ورکې قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك وي په دې میوه کې چې کومه میوه تروي د دنوي ته پوښوکا چې په دې دومره میوه کې تا کې د تریواله چا پیدا کړي تنوري خوږی دې پتا کې تریواله کوم ځای راغلی واذا ترى الجبل الاشم مناطحا قمم السحاب فسله من الذي يرساك دي غرون نم ته پوښوکا د دې اسمانونو سره چې لګي ته پوښتنه چا دې سو درولې واذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك او چې کړه د ګټې نه وبروځي د ګټې نه ته پوښتنه ته نه چا وبرويسته د ګټې نه وبروځي ته پوښتنه وچاره ويسته د وب د ګټې ته واذا رايت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي اجراك ته پاکي خوږي وبچ دي سرواني چینا وب نهر خوږي وب ته پوښتنه چا تاسو دي سروان کړی وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك دا شپچ دي سراج د هر څه تور کې ته پوښتنه کوي تاسو چاره وسته دي سي او څه د باندې هر څه تور او په اخر کې او د شاعر دی خبرې ته غوږ کېده دا د شاعر اخرنی خبره هغه غوږ ته کېده یا ايها الانسان مهلا انسان لک صبر وکړه ما دې خبرې ته غوږ کېده ما الذي بالله جل جلاله اغراك سشي ترې دومره غټ الله نه دوکه کړي کوم شي ترې دومره غټ الله نه اړولې پس شي کې ته مشغول شوی چې د الله د نه ير شوی دی لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي يا أيها الإنسان
الإنسان ما غرك بربك الكريم. اے انسانانو، اے انسان سیشی ته دوکه کړي، سیشی ته خپل رب نه اړولې. په دا خبره اسمه خوګو کړه بربک الکریم. ستا خو ډېر کریم رب دې ته چرته تللی، ولې ته خپل رب ته نه واپس کېږي؟ زما ټولو ته د نصیحت دی، خپل رب ته واپس شي، یو نوی ژوند شروع کړئ، د هغه قدر او تعظیم کوئ چې څه درته ویلي دي هغه په هغې باندې عمل کوئ، چې د څه نه منع کړي د هغې نه ځان منع کوئ. د نن یو نوی ژوند شروع کړئ، نن به انشاءالله نوی ژوند شروع کوئ که نه؟ په ټولو دا لوز دی. کم کسان چې ګیرې نه پرېږدي یا ګیرې خرئ، دوی ته زه وایم که د خپل رب تعظیم دې په زړه کې دننه یې پرېږده. څه شي دوکه کړی ته؟ د دومره عظیم رب نه ته څه شي اړولی؟ کم کسان چې په ځان پسې دا پرتوګ راکاږي، دوی ته زه وایم څه شي دوکه کړی؟ دا کم انسان چې منځونه نه کوي، ده ته وایم ته څه شي دوکه کړی؟ کم انسان چې درسونه نه لري، ته څه شي دوکه کړی؟ کم چې حرام خوري، څه شي دوکه کړی؟ د نن نه یو نوی ژوند شروع کوي.